د پاکستان کراچۍ کې هوایي ډګر ته څیرمه په برید کې 2 چینایان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. سلام ستړي مشه پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د چین دولتي خبري اژانس راپور لمخې په اسلام آباد کې د چین سفارت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې تیر شپه په یو برید کې 2 چینایي وګړي وژل شوي او یو ټپي دی. دغه برید یکشنبه په شپه د شپې 11 بجې په کراچۍ کې د جناح نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه شوی دی. د چین دولتي رسنیو نن دوشنبه په اسلام آباد کې د چین سفارت له قوله ویلي چې تیر شپه د پاکستان پر وخت د شپې 11 بجې په کراچۍ کې د جناح نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د چین پورټ قاسم الکترونیک پاور کمپنۍ پر انجینرانو برید شوی چې 2 انجینران پکې وژل شوي او یو کس بل ټپي دی. د چین سفارت د برید ډول په اړه څه نه دی ویلي، خو ویل کېږي چې برید دومره زورور و چې تر لرو سیمو پورې غږ رسېدلی دی. د کراچۍ پولیسو وایي په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي او 19 کسان نور ټپیان شوي دي، خو دا نه دی ویلي چې وژل شوي او ټپیان شوي کسان څوک دي. چینایي رسنۍ په اسلام آباد کې د چین سفارت په حواله لیکلي چې په برید کې یو شمېر پاکستاني وګړي وژل شوي او ټپیان دي، خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه برید مسؤلیت بالوسو بیلتون پالو په غاړه اخیسته او دعوا یې کړې ده چې په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر هغه چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ساتونکي وژلي دي چې د کراچۍ له هوایي ډګره راوتلي او پر لاره روان وو. په کراچۍ کې پولیسو ویلي چې د یکشنبه په شپه له یوې لویې چاودنې وروسته اور لګېدلی او نږدې 15 موټر هم پکې سوځېدلی دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت د دغه برید غندنه کړې او ویلي دي چې پاکستاني امنیتي ادارې د دغه برید څېړنه وکړي او ښکېلیو کسانو ته د سخته سزا ورکړي. دغه سفارت ټینګار کړی چې پاکستان د چینایي وګړو بنسټونو او پروژو د خوندیتوب لپاره عملي او اغیزمن ګامونه واخلي. د 1403 کال د وری په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې د یو ځانمرګي برید له امله 15 چینایي انجینران ووژل شول او یو شمېر نورو ټپیان شوي وو. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې پیښه کې بریدګر خپل موټر بم ته د هغو چینایي انجینرانو له موټر سره نږدې چاودنه ورکړې وه چې د سو بند ته روان وو. د یادولو ده چې په 2021 کال کې هم د سو بند ته څیرمه په یو برید کې د 9 چینایي انجینرانو په ګډون ټول ټاله 14 کسان وژل شوي وو.